د کټ پلنګ راته کښېنه د پښو د ګوتو نه مې وباسه ټکونه باسه ټکونه ډېر خوږ غږ د ترنم بلبل او په دې وروستیو کې د ډېرو مینوالو لرونکی ادریس ځواک صاحب را سره ناست دی په ماښامیم را پیدا کړ اور سره بل شمه لمبې وکړم که څه وکړمه ترنمونه لومړیو کې پیل څنګه وشو دغه لیدونکو ته لنډ ووایه څنګه راغلې څنګه دې ته مړې سترګې او مړه کاته یاره دا دې څه وکړه مړې سترګې او مړه کاته نه بلکل سخته وه اول چې ما ټپه وکړه ډېر زیات مشکلات اوس د هڅان میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم ستړي مه شئ جوړ په خیر په دې هیله چې تاسو ټول درانه به راترک روغ جوړ خوشحاله یاستئ ژوند به ښه رواني او تر دا شیبو به زموږ له بېلابېلو خپرونو په ځانګړي ډول له ترنمونو او شاعرانه بنډارونو خوند اخلئ او موږ به تعقیبوئ له تاسو ټولو مننه چې موږ اورئ موږ هڅوئ او موږ له مینه راکوئ نن بلکل یوه ځانګړې خپرونه ده او ځانګړې په دې ده چې موږ راغلي یو ښایسته کونړ ته چې لیدونکي به خامخا دا خبره کوي چې څنګه ښایسته کونړ په ګراونډ کې خو دیوال دی نو ډېر خوږ غږ د ترنم بلبل او په دې وروستیو کې د ډېرو مینوالو لرونکی ادریس ځواک صاحب را سره ناست دی په ماښامیم را پیدا کړ که فرصت و بیا به د کونړ ښایسته منظرې درته ښایي خو اوس دا فرصت په لاس راغلی چې ځواک صاحب را سره دی او په همدغه کوټه په همدغه خونه کې ترې ترنمونه اورو او دی به وورو نو په اول ځل هڅان میډیا کې ځواک صاحب را سره دی ځواک صاحب ته هرکلی وایو ستړی مه شي ورورکه ډېره مننه هڅان صاحب د دغه ویډیو ټولو لیدونکو او کتونکو ته او په خاص ډول د شعر د ادب او د غږ مینوالو ته ډېر ډېر سلامونه او مینه علیکم سلام نو څه د انتخاب کړي لیدونکو ته به څه وې د سید شاه سعود صاحب یو شعر دی هغه لیکي چې اور سره بل شمه لمبې وکړم که څه وکړمه ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه اور سره بل شمه لمبې وکړم که څه وکړمه ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅاوو لیدله د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅاوو لیدله ورسره ګډه شمه څپې وکړم که څه وکړمه ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه سملو سهارای تر درا رسیدلې یما سملو سهارای تر درا رسیدلې یما تر مازیګرا ورته شپې وکړم که څه وکړمه ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه اور سره بله شمه لمبې وکړم که څه وکړمه
ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه د هر څه حد وي زندګۍ ظالم بس دی که نه د هر څه حد وي زندګۍ ظالم بس دی که نه نور درته ټیټه نور درته ټیټه شمه سجدې وکړم که څه وکړمه ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه سود زهم د بې حسو بې ضمیرو په شان سود زهم د بې حسو بې ضمیرو په شان لوزونه خرڅ کړم او مزې وکړم که څه وکړمه ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه ډېره زیاته مننه مایک د تا سره یو څو کیسې ښایي ستا د ژوند نه ځینې ملګري نه خبر یو څه کیسې ستا د شخصي ژوند په اړه که څه خوښ هغه سره کوو په هغې نه وړاندې به لیدونکو ته دا خبره مې یاده کړو چې په ننني بنډار کې د ادریس ځواک تر څنګ ابراهیم شینواري صاحب موږ سره ناست دی او د بل خوږ غږ لرونکی سید جان هم را سره ملتیا کې دی به مورو یو څو بیتونه ترنم د ده نه مورو ځواک صاحب ترنمونه لومړیو کې پیل څنګه وشو دغه لیدونکو ته لنډ ووایه څنګه راغلی څنګه د دې ته ورمخه شو مننه حسان صاحب د مکتب دوره مې وه چې په هغې کې ما ترانې ویلې نظمونه به م ویل سراتیر صاحب په مدرسه کې نعتونه ویل نو هماغه وخت نه د خپلو استادانو د خوا نه تشویق و او هماغه وخت نه ترانې ویلې او تر اوسه بیا ترنم ته راغلو نو بیا ټپې شولې سروکي شول او همدا شان غزل مې انتخاب کړې ورو ورو دې برخې ته راورسېدلی اوس تاسې خپل یوټیوب چینل هم د ادریس ځواک نوم لرئ او ډېر زیات مینوال لرئ نیکمرغه یاست موږ هم نیکمرغه یو چې نن خپرونه کې ته راسره یې ادریس ځواک لیدونکو د کونړ د نرنګ د یوې تقریبا لرې پرتې سیمې دی په داسې یو ځای کې ځواک صاحب ټپه کول ترنم کول او بیا د میډیا مخې ته راتلل څنګه دی د خلکو عکس العمل غبرګون په کلي ولس کې در سره څنګه دی نه بالکل سخته وه اول چې ما ټپه وکړه ډېر زیات مشکلات اوس تقریبا چې خلک ډېر ورسره عادي شوي دي خو اول ډېره سخته وه هېچا نه خوښولې ټپې البته چې ډېر په بدو نومونو باندې به خلکو یادول او ډېر بد نظر به ورته کو خو اوس ورسره تقریبا چې خلک عادي شوي دي اوس هېڅ مشکل نشته دی د دې لپاره څه کول پکار دی چې دا حالت نور هم عادي شي ټپه هر کلي ته ورسېږي کوڅې ته ورسېږي هر څوک دې لپاره خواري پکار ده هغه څوک چې ترنم کوي ټپه وایي یا شاعر وي نو که دې ته ډېر کار وشي او د ډېر چا تر غوږو دغه خپل غږ ورسول شي ټپه ورسول شي شعر ورسول شي خلک ورسره ډېر زیات عادي کېدلی شي ماشاءالله ډېر خوږ غږ الله تعالی درکړی دی او ډېر ښه انتخاب هم کوي په ځانګړي ډول لیدونکو ته باید دا خبر روښانه وي چې سید جان ځواک صاحب چې دی په ټپه کې ځانګړی یو استعداد خدای ورکړی او ډېره ښه ټپه کوي خپل شعر لیکي او که نه خپله شعر لیکلی شي نه په خپله تر اوسه پورې د خدای تعالی لوري دغه لورۍ نه لا نه ده شوې او د نورو شاعرانو د ښو شاعرانو ښه شعرونه زمزمه کوم سید جان وروسته ورو که زړه دي یو څو لنډۍ دا چې ما یادونه وکړله چې ډېره ښه ده که سروکي کې او که همدغسې زړم ډک دی زړم ډک دی او تش به یې کو بیخي صحیح ده ټپې به زمزمه کو یاری د زور خبره نه ده ګنې اډوکې بدې ما مات کړیونه
د کټ پلنګ راته کښېنه د پښو د ګوتو نه مې وباسه ټکونه باسه ټکونه او باد په باد مې سلام وایم په هغه باد چې د لالي په طرف زینا په طرف زینا خاوند کبر یې زوال کې د سپینې خولې لاړې په ځمکه غورځوینا او غورځوینا چې مړوندونو کې مې تنګ هغه بنګړې مې اوس څنګلو لرازینا اوس رازینا د بند پاسه مې میړه کړې د بند پاسه څوک باچا نه قبلوینا نه قبلوینا مسلمان دی رانه یوړه څومره کافر سترګې خدای درکړې دینا درکړې دینا تا په پیسو اخیستې نه دي دا ښکلې سترګې درله خدای درکړې دینا درکړې دینا مړې سترګې او مړه کاته یاره دا دې څه وکړه مړې سترګې او مړه کاته یاره دا دې څه وکړه ماتا بدین کاته یاره دا دې څه وکړه نو ډیره زیاته مننه قدرمن ځواک صاحب خوشحاله اوسئ په اول ځل خپرونه کې ډیره ښه مزه یې وکړه او ډیر ښه غږ ښه استعداد د ټپي په برخه کې غزل برخه کې خدای درکړی بیا به تا له خیره له ځانه سره لرو او ستا د کور اوادی چې په ډېر کم او لنډ او تنګ وخت کې د داسې فرصت راته برابر کړي چې درسره کښېنو ډېره مننه حسن صاحب له تاسې هم مننه چې راغلئ دغلته یې موږ غږ تر نورو رسوئ له تاسې هم ځانګړې مننه خدای مو خوشحال لره نو قدرمنو لیدونکو له تاسې هم مننه چې ځواک صاحب هم راسره واورېده زموږ خپرونې څارئ تر بل دغسې یو بنډاره موږ ته اجازه راکړئ موږ په خپلو نیکو دعاو کې یاد ساتئ لویه لامل